د لوی ستر او سپېڅلي خدای په نامه د خبرونو سرچینې مسکو کې د ټولو بیرغونو په نوم جوړ شوي علمي پروګرام کې د افغانستان د فرهنګي اتشې ګډون مشهد کې د افغانستان سرقنصل او د ایران د خراسان رضوي ولایت د وګړو او کډوالو ادارې له عمومي رئیس ترمنځ لیدنه او د ایران او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ لیدنه د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه د نولدکو سلام درن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د روان کال د سلوغي 19مه نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د افغانستان کلتوري اتشې فضل هادي حمزه مسکو کې د خلکو دوستي پانتون له لوري د ټولو بیرغونو په نوم جوړ شوي علمي پروګرام کې ګډون وکړ. اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې ښاغلي حمزه د یاد پانتون له مسؤلینو سره د افغان زدهکړیالانو په اړه هراړخیزې خبرې کړې او ترې غوښتي دي چې افغان زدهکړیالانو لپاره غوره زدهکړیز چاپیریال رامنځته کړي. مشهد کې د افغانستان سرقنصل مولوي نور محمد متوکل د ایران د خراسان رضوي ولایت د وګړو او کډوالو ادارې له عمومي رئیس جعفر سید آبادي سره وکتل. مشهد کې د افغانستان عمومي سرقنصلګري وایي چې په دې ناسته کې دواړو خواو د وګړو په دفتر کې د ځانګړي هویت تصدیق پروسه اسانه پلي کولو لپاره د مناسبې کاري فضا رامنځته کولو، د کډوالو ستونزو د غوره حل او د دواړو ادارو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ په اړه خبرې وکړي. د کندهار ولایت مقام د رسنیو دفتر وایي چې د دې ولایت په مرکز کې د 1.8 میلیارډ افغانۍ په ارزښت د امارت له څلور لارې څخه تر نساجي پله پورې د 8 کیلومتره په اوږدوالي او د 8 مترو په پلنوالي سره د یو سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د 115 میلیونه افغانیو په لګښت د دې پروژې د لومړي فاز چارې بشپړ شوي او دویم فاز چارې به راتلونکي کال کې پیل شي. او رسې خبر ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د قطر لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثاني سره وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کتنې کې دواړه لوري د دواړه اړخیز اړیکو او د سیمهیزو نړیوالو بدلونونو په اړه خبرې وکړي. دغه راز د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د تلپاتې امنیت او ثبات لپاره د سیمهیزو هیوادونو پر ګډ مسؤلیت ټینګار وکړ. قدرمنونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.